د ایم ټي پلس یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ جوړ مست دی. که چیرته ستاسو فیسبوک آی ډي دا کوم عکس چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دغه مشکل پیدا کی. اکثره دوستان دي چې خپلې فیسبوک اکاونټونه لري او اکثره وخت په دغه میسج راځي آی ډي په د 13 ورځې لپاره بندي 14 ورځې لپاره په فیسبوک آی ډي تړل کیږي. که چیرته په 13 ورځې وخت درکې او په 13 ورځو کې تاسو فیسبوک ته اپیل ونه کوي نو دا آی ډي به تاسو باندې تل لپاره بند نه کړي. نو په دې ویډیو کې مې تاسو ته دا طریقه ښودلې چې فیسبوک کمپنۍ ته به اپیل څنګه کوئ تر څو د ستاسو آی ډي در باندې بند نه کړي. کیدای شي زیاتره زموږ دوستان وي چې فیسبوک کې داسې ډیټا وي عکسونه وي پکې هغه که تل لپاره پې بنده کړي نو هغه عکسونه او ډیټا هر څه د منځه ځي. کیدای شي داسې فیسبوک اکاونټونه ولري چې ډېر پخواني وي 2010 کې جوړ کړي وي 2012 ډېره ډیټا عکسونه او ویډیوګانې پکې ولري نو هغه نه غواړي چې د فیسبوک کې د تل لپاره بند شي. نو په دې ویډیو کې مې تاسو ته دا طریقه مکمله ښودلې ده. که چېرته مو فیسبوک دا ستونزه پیدا کړي نو خپل آی ډي فیسبوک آی ډي به تاسو څنګه بیرته جوړوئ. نو هیله لرم چې طریقه مو خوښه شي. که چېرته زموږ یوټیوب چینل ویډیوګانې مو خوښېږي زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. نو دوستانو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو طریقه په دې ډول ده درنو لیدونکو. تاسو به اول راشئ د خپل موبایل ایمیل ته. ایمیل ته چې کله تاسو راغلی یو شي ته مو پام وي ایمیل ته چې تاسو کله راغلی په کمپوز باندې به کلیک وکړئ. یو شي ته هم درنو لیدونکو پام وي ایمیل به تاسو چې ایمیل کوئ د خپل هغه ایمیل به خپل موبایل کې خلاص کړئ. کوم ایمیل تاسو خپل فیسبوک اکاونټ جوړ کړی تاسو باندې چې اوس کوم فیسبوک اکاونټ بند کړی دی هماغه کوم فیسبوک هم چې جوړ کړی په ایمیل باندې هغه ایمیل به دلته ووهئ. ورپسې اول فرام کې به هغه ایمیل ووهئ. ټوکې چې دی دلته یو دوه ایمیلونه دي دلته ما سره دي. دلته به راشئ خپل په میمو کې ما خپل صف کړی اول به دغه دویم ایمیل راواخلئ. یو خبره در غواړم چې تاسو ته وکړم دا کوم ایمیلونه چې دي دا ما د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته په یوټیوب کې پرېښي وي. کولی شئ تاسو یې د هغې ځینه ولیکئ. اول به تاسو راشئ دغه ایمیل به راواخلئ تاسو به یې دې ځنه کاپي کئ. کاپي هم چې که بیرته به ایمیل ته لاړ شئ ایمیل ته چې کله لاړې دلته به یې پیسټ کئ. دا ایمیل هم چې کله واچو د ایمیل نوم دی appeal@support.facebook.com. دا هم چې کله دلته پیسټ کړو تاسو به بیرته لاړ شئ هغه بل ایمیل به راواخلئ. دا ایمیل ما د دې ځنه کاپي کومه کاپي مې چې که دا هم دلته پیسټ کومه. ګورئ د دې ایمیل نوم دی disable@support.facebook. دا دویم ایمیل دی. بیا به تاسو راشئ سبجیکټ ته. په سبجیکټ کې به دا هم ما دلته سیف کړی خپل میمو کې. دا مې ځکه دلته سیف کړی درنو لیدونکو چې دا ویډیو مې تاسو ته راوړه کړې را مختصره کړې مې ده چې ډېر وخت ونه نیسي. ګوره دلته لیکلي disagree with decision Facebook. دا به تاسو په سبجیکټ کې ورته پیسټ کړئ. ورپسې لاندې بل دی کمپوز ایمیل. کمپوز ایمیل ته به تاسو راشئ. دې کې به تاسو څه شی لیکئ په دې کې به تاسو ورته د خپل فیسبوک اپیل وکئ. کومه آی ډي چې به تاسو باندې بنده کړې ده اپیل به تاسو دلته ورته لیکئ. اوس زما د خپل موبایل همدې میمو ته دا اپیل ما تیاره دلته لیکلی دی. دا ما تاسو ته په ډسکرپشن کې کوم مهم شیان چې دي ما به د ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته تیاره لیکلی وي د دې لپاره چې تاسو ته کار اسانه وي. ګورئ ما تیاره لیکلي دا هم زه دې نه کاپي کوم. دا مې چې کله کاپي کړو راځم ایمیل ته دا هم دلته پیسټ کوم. دا مې چې کله پیسټ کړم تاسو به راشئ لاندې. ګورئ یو شي ته ډېر فکر وي که چېرته ستاسو په آی ډي کې درته 13 ورځې ریسټرکشن والی ګوره دلته ما 13 ورځې والی دي ځکه زما آی ډي باندې 13 ورځې وخت پکې دی. که چېرته ستاسو آی ډي باندې بندیز راغلی 13 ورځې درته پکې لیکلي او ستاسو په بندیز باندې 2 ورځې تېرې شوي نو تاسو چېرته که خپل فیسبوک خلاص کړئ هلته به 28 ورځې پاتې کېږي. څومره ورځې چې تېرېږي ورځې راکمیږي. نو زما په فیسبوک کې 13 ورځې دي ما هم 13 ورځې والي. که فیسبوک کې هر څو ورځې وي تاسو به په دغه ځای کې ورته هماغومره ورځې ووایئ. که 10 وي 20 14 28 13 ما 13 والي ستاسو چې هر څو ورځې تاسو به هماغه ورځې دلته ووهئ. لاندې به راشئ مای نیم
په نیم کې به ورته درنو لیدونکو هغه نیم تاسو ووهئ په کوم نوم چې ستاسو په فیسبوک کې دی. زه اوس دلته وهمه مثال په طور د زه د طارق سادات نوم ورکومه، سید طارق سادات. دا مې چې کله ورکړه لاندې چې دی مای ډیټ آف برث، تاسو به خپل د زیږېدلو کال ورکوئ. کال به هغه کال ورکوئ تاسو چې کوم په فیسبوک کې دی، او که د خپل هغه د تذکرې د مخې ورکوئ ورته، د پیژند پاڼې د مخې هم پروا نه کوي. زه اوس ورکوم 15مه د اول دغه راځي ورځ راځي 15مه ورځ د 5مې میاشتې د 1990. دا هم چې کله ورکه ورته اوس به تاسو راشئ په دغه ځای باندې به کلیک وکئ. دا ټچ فایل ګوره تاسو ته یې لیکلي، په دې باندې به کلیک وکئ. په دې هم چې کله کلیک وکړو تاسو ګوره ما سره تیاره تذکره ده، خپله کومه اصیله تذکره چې ستاسو ده هغه د تاسو نه غواړي. په اپیل کې تاسو چې اپیل کوئ تاسو نه ستاسو تذکره غواړي. ګوره د تذکرې مخ او شا دا به تاسو برابروئ په یو عکس کې. د مخې نه باید عکس اخیستل شوی او د شا نه. ګوره ما راواخیسته د طارق سادات تذکره ده، دا مې پکې پرېښوده. نو دا چې تاسو کله ورکړو پاس دغه د سینډ علامه ګورئ شنه، دا به ووهئ. نو دا اپیل چې کله ورغی په یو ساعت کې ستاسو آی ډي درته خلاصوي. که په یو ساعت کې نه و په 4 ساعتو کې حتما درته بیرته خلاصوي. او که چېرته مو اپیل ونه کړو او 13 ورځې به تاسو باندې پوره شوې، نو ستاسو فیسبوک آی ډي د تل لپاره د فیسبوک نه ډیلیټېږي، بیا هېڅکله نه خلاصېږي. نو دا وه ډېره یو معلوماتي ویډیو چې ما مشتبه هاشمي تاسو ته تیاره کړې وه. که چېرته مو زموږ ویډیو خوښه شوې وي زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو دغسې معلوماتي ویډیوګانې پر وخت تاسو ته ضرور رسیږي. او د دې ترڅنګ زموږ ویډیو ته یو لایک ورکړئ که ویډیو مو خوښه شوې وي. او کېدای شي دا کومه ویډیو چې موږ برابره کړې وه دا ستاسو نورو دوستانو ته هم ضرورت وي، نو زموږ ویډیو در سره شیر کړئ. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښې چارې، ښه وخت، د الله په امان.